دا شپږ د چینجي داسې غورځوي لکه څنګه چې ژرنده وړه غورځوي. هاي هاي دوستانو د چینجو لپاره موږ سره دغه مشهور انډیورم پخوانی ګولۍ دي دوستانو چې چینجي یو داسې ذلیله مضره بواسیره څیز دی چې انسان ته ولګي کمزوري محسوسه کړي. چینجي چې کله شین باغ فصل ته ولګي شین باغ فصل ته کېږي. نو د چینجو لپاره زموږ سره ګولۍ دي په ذمہوارۍ دي. ولې دوستانو چینجي د انسان په خېټه کې پیدا کېږي د ګن غلاظت د خوراک د دعام نه. نو دوستانو چې چا په خېټه کې څه قسمه چینجي کدو زړې کدو دانه خوب ورم تیز ورم چې اکی چینجي دوستانو نو د دې خپل د چینجو لپاره موږ سره د دوستانو او دوستانو دا شپږ د چینجي د غورځي لکه څنګه چې ژرنده وړه غورځي. دوستانو د چینجو لپاره موږ سره دغه مشهور انډیورم پخوانی ګولۍ دي دوستانو چې چینجي یو داسې ذلیله مضره بواسیره څیز دی چې انسان ته ولګي کمزوري محسوسه کړي. چینجي چې کله شین باغ فصل ته ولګي شین باغ فصل تباه کړي. نو د چینجو لپاره زموږ سره ګولۍ دي په ذمہوارۍ دي. ولې دوستانو چینجي د انسان په خېټه کې پیدا کېږي د ګن غلاظت د خوراک د دعام نه. نو دوستانو چې چا په خېټه کې څه قسمه چینجي کدو زړې کدو دانه خوب ورم تیز ورم چې اکی چینجي دوستانو نو د دې خپل د چینجو لپاره موږ سره د دوستانو او دوستانو د کترال خلک دې ته ګرانو کتونکو تاسو به وایي چې دا سبحان پر هر مو چرته ګرځي او چرته راوستي او تاسو ما خبره مخکې کړه چې تاسو چرته ډېر نو هغه د خپل ځان د ذلیله مضره بواسیره څیز دی چې انسان ته ولګي کمزوري محسوسه کړي. خپل جیبونو دا هغه اصلي سره هغه ځای خیال ساتي. دا د چینجو لپاره زموږ سره ګولۍ دي په ذمہوارۍ دي. ولې دوستانو چینجي د انسان په خېټه کې پیدا کېږي د ګن غلاظت ورځ مخکې د سپورټ سنټر کې غلي جګړه وشوله او خلک یو بل په بیٹونو باندې په هغه وکټو باندې وخو. دا غینه بعد کې دا اوس دا دویمه سانحه او حادثه ده یا خدا قام کمکل له اور یا چې د نیا مستی چې داغه پوجا باندې اوس میلې ته خلک راغلي دي سود سودا د لپاره د خپل کاروبار د لپاره د خپل ضرورتونو د پوره کولو لپاره. لیکن دا به هم هغه محفوظ پاتې نه شو. جنگ جګړې چې انسان ته ولګي کمزوري محسوسه کړي. هغه سيزونه هغه دوباره چې کوم نه شروع دي نه بیا راغستې دي. چینجو لپاره زموږ سره ګولۍ جنگ جګړې شروع دي نو کاندي تاسو د خپل سامانونو د خپل جیبونو د موبایلونو د ځان سيزونو خیال ساتي. دا غي وجه دا چې تاسو خلک تاسو ملاوي کیږي ورته چې دا غي په وجه باندې هغه جنگ بندي جنگ جګړې هغه بدامني هغه چې کوم درته خلکو په وجه باندې خوريږي. نو تاسو مهرباني کوئ او دا ویډیو در سره هاي خلک یو بل سامانونو خیال نه ساتي چې چینجي یو ذلیله مضره بواسیره څیز دی چې انسان ته ولګي کمزوري محسوسه کړي. چینجي چې کله شین باغ فصل ته ولګي شین باغ فصل تباه کړي. نو د چینجو لپاره زموږ سره